بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په خوب کې د چپکلۍ لیدو تعبیر څه دی؟ بعض خلکو ته چپکلۍ وي، بعض ته چپکلۍ وي، اکثر په دې کورونو کې په دې دیوالونو باندې ګرځي. نو دغه چپکلۍ چې تاسو په خوب کې وینئ نو د دې تعبیر څه جوړیږي؟ ظاهره خبره ده، مختلف د خوب صورتونه وي، مختلف حالتونه وي، داغي په حواله سره د داغي چې کوم تعبیر وي هم بیا مختلف وي. بعض صورتونه کې د خطرې علامت هم دي، بعض صورتونه کې د دې چې کوم علامت ده هغه تاسو لپاره هم جوړې دي شي. راځو تعبیراتو طرف ته. 15 تعبیره به تاسو نن چې کوم دي شیر کوم. ظاهره خبره ده، مختلف صورتونه دي، 15 مختلف تعبیرات به تاسو سره په دغه حواله سره شیر کوم. اولنې تعبیر، تاسو په خوب کې مطلقاً چپکلۍ ولیده، نو دا د دې علامت چې یو خفیه کس داسې چې هغه تاسو سره څه ساتي، دښمنی ساتي، تاسو ته ویلم نشته. بعض کسان داسې چې هغه تاسو په خپل ډېر خواږي، ډېر تبو چې دا سره، لیکن په دغه حواله سره خپل احتیاط پکاري چې داسې یو کس ته چې هغه تاسو سره دښمنی پالي، حسد کوي، تا ته نقصان در رسول شي. نو دا کچري تاسو په خوب کې چپکلۍ مطلقاً ولیدل، نو دا د علامت چې داسې یو کس ته غزانانم کې دي شي، نارینم کې دي شي چې هغه تاسو ته نقصان در رسول شي، تاسو سره حسد کوي او دښمنی کوي. دویم تعبیر، په خوب کې جب چپکلۍ چې کوم دغه تاسو طرف راشي، قریب راشي، بالکل نږدې راشي او تاسو د نږدې نه وینئ، نو دا د دې علامت چې دا قریب رااله، نو دا د دې علامت چې کوم د دشمن او د حاسد چې کوم منسوبه ده هغه قریب ده. نو په دغه حواله سره بیا تاسو ته چې څه پکار دي، هایلایټ کېده پکار دي چې په څه وخت کې تاسو د نقصان چې کوم دشمن نه حاسد هغه در رسول شي. نو په دغه حواله سره خپل ځان چې کوم د احتیاط پکار دی، کچري چپکلۍ قریب راشي تاسو ته. دریم تعبیر، په خوب کې تاسو چپکلۍ دغه تاسو وچی چې ټک درکې، نو د دې علامت له خطرناک دی چې دا د حاسد او د دشمن چې کوم چال دی هغه د کامیابی دو علامت دی چې دشمن یا حاسد چې کوم دی هغه تاسو د نقصان در رسي او په دغه نقصان کې هغه کامیاب شي، تاسو ته نقصان در ورسي. کچري په خوب کې تاسو دا وینئ چې تاسو ته چپکلۍ تاسو ته ټک درکو، تاسو وچی چلئ، نو دا د دې علامت دی چې کوم حاسد دی، دشمن دی، هغه تاسو ته نقصان در رسي. څلورم تعبیر، په خوب کې چپکلۍ وجلو، یعنی تاسو په خوب کې وینئ چې تاسو چپکلۍ وجنئ مړه شي، نو دا د دې تعبیر دی چې تاسو به چې کوم دشمن نه حاسد دی په هغه باندې به تاسو غلبه حاصل کړئ، یعنی هغه به تاسو ته نقصان نشي در رسولی. او پنځم تعبیر، په خوب کې تاسو چپکلۍ ولیده لیکن دا چپکلۍ تختی، تاسو نه تختی منډه وي، نو دا د دې تعبیر دا دی چې عارضی طور پر تاسو د دشمن چې کوم چال له، د حاسد چې کوم چال له، کوم منصوبه ده، عارضی طور پر تاسو داونه بچ شئ چې چېرې هغه منډه کړي. لیکن په دغه حواله سره بالکل بیا هم به احتیاطي نه ده پکار چې تاسو مستقل چې کوم دی بے خبر شي، هغه څه ټیم کې تاسو ته نقصان در رسول شي، لیکن وختي طور پر چې تاسو دا وینئ چې هغه تختی، دا د دې علامت دی چې وختي طور پر تاسو دا چې کوم منصوبه ده، چې کوم هغه دشمن حاسد چې کوم منصوبه جوړه کړو هغه نه تاسو وختي طور پر بچ شئ. دا 15 تعبیرات تاسو ته ما خورو. امید کوم چې دا تعبیرات مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.